که ته په خپله ویډیو باندې هر څومره خواري او محنت وکړې د ښه نه ښه ویډیو جوړه کړي خو چې تمنیل دې بیکار یې که نه نو ستا په ویډیو باندې څوک کلیک نه کوي چې څوک پې کلیک نه کوي نو د دې ویډیو څه فایده نشته دی او بیا یوټیوب ته هم پته نه لګي چې اوس دې ویډیو سره څه وکړم کوم طرف ته یې کړم بس تاسو ویډیو راولي ډسټبن ته یې خطا کړي مطلب ویډیو ډیټ چینل ډیټ اکثر لا سمال یوټیوبرز چې کوم دي یعنې اوس چې په یوټیوب باندې کار شروع کړی وي دوی په خپله ویډیو باندې ښه خواري محنت وکړي ښه زبردسته ویډیو جوړه کړي خو تمنیل هسې اخوا دېخوا کې ډوک بوک کوي او بیا راولي په خپله ویډیو باندې وروتپي پس یو څو ویوز پرې راشي او دوی چینل په همدغه ځای کې سټک شي نو نن د ویډیو پیغام دا دی چې ګوره دا زموږ د یو اے آی چینل دی خلک وایي که نه چې اے آی کنټنټ ختم و بس نور به نه مونټایز کېږي مخکې مونټایز و اوس هم مونټایز دي او انشاءالله همیشه مونټایز وي ځکه چې موږ اے آی په صحیح طریقې سره استعمالوو دا زموږ یو هیلث ریلیټډ چینل چې د اے آی په مدد سره موږ چلو نو په دې کې موږ یو ویډیو اپلوډ کړ چې په هغه کې موږ خبره کړې چې د خپل مخ نه به اکني دانې داغونه دا به څنګه ختموي کنټنټ زبردست و ویوز پرې رالل لږ ویوز پرې رالل واچ ټایم پرې ښه زبردست راغی خو په ویډیو باندې څوک کلیک نه کوي بس ټک شو نور ویوز پرې نه راتلل موږ ویل چې دا خو ښه زبردسته ویډیو ده په تمنیل باندې محنت شوی په هر څه باندې واچ ټایم ته وګوره ښه زبردست واچ ټایم بیا هم څوک نه ګوري دا ډېره اهم خبره ده اهم پوینټ دی پرې باندې ځان پوه کړئ چې کله موږ معلومات وکړو که نه نو زموږ چې کم یو چینل هم دی نو په هغه کې چې زیات شي 10% ورکې فیمیل وي مطلب ښځې جینکۍ وي باقي هلکان وي نو دغه تمنیل چې کله یو هلک ته مخې ته ورشي دې ته مونږ خیال نه و کړی نو هلک په دې باندې کلیک نه کوي ځکه هغه دا سوچ کوي چې یاره په دې کې به داسې خبره شوي چې د جینکو د مخ نه به دانې داغونه دا څنګه ختموي نو بیا مونږ دا تمنیل پرېغوستو چې کله د دې تمنیل په ځای باندې مونږ دا پرېغوستو په 40 غنټو کې دننه په دې ډېر ښه رزلټ ورکړو ویډیو روانه شوه نو دې خبرې ته به تاسو خاص خیال کوئ بل خبره ده چې ډېر لیکل به په تمنیل باندې نه کوئ بس زیات نه زیات درې څلور پې ولیکئ درې څلور الفاظ او هغه هم غټ چې زر ریډ کېږي مطلب داسې پړپړې به پې نه لیکئ ښه دغه شان ایمیجز دا تصویران دا موږ د کوم ځای نه راپیدا کړي دا موږ د ګوګل نه ډاونلوډ کړي دي او بیا هم پې لیکل کړي ګوره دا تصویر دی که نه بفور آفټر پې لیکل شوی ترې موږ دا صرف کټ کړل او خپل مطلب لږ دغه هم پې وکړل لیکل او د سره پې کاپي رایټ راځي نه موږ دا همیشه نه هم داسې کار کوو موږ داسې تصویران هم یوز کوو چې په هغې کې دلته لوګو راغلي وي داسې وړه شانتې وي یا مطلب داسې ډېرې وي خو داسې صحیح نه ښکاري هېڅ کاپي رایټ پې نه راځي نو خبرې مطلب مې دا دی چې څومره محنت تاسو په خپله ویډیو باندې کوئ که نه نو هغومره تاسو په خپل تمنیل باندې هم کوئ مسټر بیسټ وایي چې د دنیا نمبر 1 یوټیوبر دی و چې هر څومره ښه ویډیو جوړه کړي خو چې ستا په تمنیل باندې څوک کلیک نه کوي نو ته په خپله سوچ کوې د دې ویډیو هېڅ فایده نشته دی بل زیاتره کسان دا پوښتنه کوي چې د یوټیوب اټومیشن ډیمو کلاس به کله وي نو د راتلونکي اتوار په ورځ باندې د ماسپښین په 2 بجې باندې د یوټیوب اټومیشن فری ډیمو کلاس دی مطلب هسې راچکر شي که په ذهن کې هم څه پوښتنه وي څه خبره وي هغه خو به کم از کم کلیر کوي که نه بل په دې کې موږ دا ګارنټي ورکوو که چېرته په 3 میاشتو کې دننه ستاسو چینل مونټایز نه شو تاسو به خپل فیس هم واپس شي همدومره به تاسو ته جرمانه هم میلاو شي که چېرته تاسو نشئ راتللی نو آنلاین کلاس هم شته تھینک یو سو مچ